ویجل او ویجل ویل کېږي تهجد ته. کله چې مونږه د سحر د اذان نه مخکې کومه مونځ کوو، کومه نوافل کوو، نفلونه کوو، نو دغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ویجل، VIGIL ویجل. اول خو د دې صحیح پروناونسیشن یاد کړئ، دا ویګل نه دی، د دې صحیح پروناونسیشن دی ویجل او دا ویلی کېږي تهجد ته. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې we should do ویجل in the month of رمضان، نو بیا مطلب دا شو چې مونږ له پکار دی چې مونږه د رمضان په میاشت کې تهجد وکړو. خو په یاد ساتئ رمضان کمې ته چې مونږه رمضان وایو، په عربی کې ورته رمضان ویلی کېږي، خو په انګلیش کې بیا دې ته رمضان نه ویلی کېږي، په انګلیش کې بیا دې ته ویلی کېږي رمضان. او د منت آف رمضان مطلب دا دی چې د رمضان میاشت. we should do ویجل in the month of رمضان، مطلب دا چې موږ له پکار دی چې د رمضان په میاشت کې تهجد وکړو. او ګرانو کتونکو دغسې موږ به نن په دې ویډیو کې د شل پنځه پورې هغه اهم وکیبلري زده کوو کومه چې زمونږه ډیر زیات پکاریږي، کومه چې د رمضان سره یعنی د رمضان د میاشت سره ریلیټډ وکیبلري دی. په دویم نمبر باندې زده کوو پراستریشن، او پراستریشن ویل کېږي سجدې ته. کله چې موږ په مونځ کې سجده کوو نو سجدې ته ویل کېږي پراستریشن. خو ګرانو کتونکو آیا تاسو ته پته شته چې رکوع کولو ته څه وایي؟ کله چې موږ په مونځ کې رکوع کوو نو رکوع کولو ته ویل کېږي جینوفلیکټ یعنی رکوع کرنا. سجدې ته ویل کېږي پراستریشن، تهجد ته ویل کېږي ویجل، او رکوع کولو ته ویل کېږي جینوفلیکټ. او په څلورم نمبر باندې زده کوو د قیامت ورځ، یعنی کله چې ټول انسانان مړه شي او د قیامت ورځ شي نو دغې ته ویل کېږي ډومز ډے، DOOMSDAY ډومز ډے یعنی د قیامت ورځ. دې ته هیر آفټر هم ویل کېږي او ډومز ډے ورته هم ویل کېږي، د کومې مطلب چې دی د قیامت ورځ. او ګرانو کتونکو په پنځم نمبر باندې زده کوو فاسټینګ، FASTING فاسټینګ. او د فاسټینګ مطلب دی روژه نیول. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې we take fasts in the month of رمضان، نو بیا مطلب دا شو چې مونږه د رمضان په میاشت کې روژې نیسو. we take fasts in the month of رمضان مطلب دا دی چې مونږه د رمضان په میاشت کې روژې نیسو. خو ګرانو کتونکو آیا تاسو ته پته شته چې پیشمني ته څه وایي یعنی سحري ته څه وایي؟ نو ګرانو کتونکو په یاد ساتئ دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي سوهر، SUHOOR سوهر یعنی پیشمنه. خو افطاري ته څه وایي یعنی د روژه ماتي وخت ته څه وایي؟ کله چې مونږه د ماښام د اذان سره روژه ماتو یعنی روژه ماتې چې ورته مونږ وایو یا افطارۍ ورته وایو، نو دې ته ویلی کېږي په انګلیش لینګویج کې افطار، IFTAR افطار یعنی افطارۍ یا د روژه ماتي وخت. او په اتم نمبر باندې زده کوو تراویح. کله چې مونږه د رمضان په میاشت کې تراویح کوو د ماسخوتن د مونځ سره، یعنی د ماسخوتن د مونځ نه پس مونږ تراویح کوو، څوک 20 رکعاته کوي، څوک 8 رکعاته کوي، نو دې ته په انګلیش لینګویج کې هم تراویح ویلی کېږي TARAWEH تراویح یعنی تراویح ورته مونږه په پښتو اردو عربۍ کې هم وایو او دې ته په انګلیش لینګویج کې هم تراویح ویلی کېږي. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په نهم نمبر باندې یو بل ورډ زده کړو، یو بل وکیبلري زده کړو او هغه دی ورشپ یعنی عبادت کول. عبادت کولو ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ورشپ. او په لسم نمبر باندې بلیور، بلیور ویلی کېږي مومن ته، مسلمان مومن، دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي بلیور. خو ګرانو کتونکو آیا تاسو ته پته شته چې فرض مونځ ته څه ویلی کېږي؟ څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ورځ کې 5 مونځونه فرض دي په هر مسلمان، په هر بالغ مسلمان باندې په ورځ کې 5 مونځونه فرض دي، نو فرض مونځ ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي obligatory prayer. د obligatory prayer
معنا ده فرض مونځ یعنی obligatory prayer. او اوس راځئ چې یو بل ورډ زده کو، یو بل ناون زده کو. ablution ویل کېږي اودس ته. کله چې موږ مونځ ته اودس کوو، تلاوت ته اودس کوو، لا یو بل څه ته اودس کوو، نو اودس ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي ablution. خو ګرانو کتونکو absolution ویل کېږي مغفرت ته یعنی absolution. offer the prayer ویل کېږي مونځ کولو ته. offer ویل کېږي کولو ته او prayer ویل کېږي مونځ ته. offer the prayer یعنی مونځ کول. او په 15 نمبر باندې یعنی په 15 نمبر باندې bless او bless ویل کېږي برکت ته. charity charity دا ویل کېږي صدقې ده. کله چې مونږه تاسو لا بل څوک خالص د الله د رضا لپاره یو بل چاله څه څیز ورکړي نو دغې ته ویلی کېږي چیریټي. اردو پښتو کې ورته مونږه صدقه وایو او په انګلیش کې د دغې دپاره استعمالیږي چیریټي. خو یو بل ورډ دی زکات. کله چې د یو انسان سره 7 تولې سره زر وي یا 52 تولې سپین زر وي او کومه چې نور شرایط دي دا د هغه سره پوره وي نو دا به بیا د دغې نه په کال کې یو ځل خامخا زکات وباسي. او زکات په هر مسلمان باندې فرض دی چې کله د هغه سره د زکات شرایط پوره وي نو زکات ته په انګلیش لینګویج کې هم زکات ویل کېږي ZAKAT زکات یعنی زکات ورته مونږه پښتو اردو کې وایو او په انګلیش کې هم دیته زکات ویل کېږي. او په آخري نمبر باندې دعا DUA دعا. کله چې مونږ د الله نه څه غواړو دې ته دعا ویل کېږي نو په انګلیش کې هم دې ته ویل کېږي دعا. ګرانو کتونکو دا و د رمضان سره ریلیټډ یا د رمضان نه علاوه نور چې کومه اهم اوکیبلري و دا مونږه زده کړه. که د دې نه علاوه چېرته تاسو په یو اوکیبلري کې کنفیوز یئ یعنی تاسو له د اسلام سره ریلیټډ یو اوکیبلري نه درځي نو هغه بالکل تاسو مونږ ته په کمنټ سیکشن کې زموږ نه تپوس کولی شئ چې دغې ته څه ویلی کېږي نو انشاءالله د هغې جواب به درله مونږه خامخا درکوو. لا په کمنټ کې او لا به مونږ په هغې باندې یو ویډیو جوړو که چېرته زیات اوکیبلري تپوس وکړو تاسو. او ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې چې مونږ کومه اوکیبلري زده کړه که چېرته په دې کې تاسو له کومه نه درتله او هغه تاسو په اولني ځل باندې زده کړي وي اورېدلي وي نو بیا خامخا هغه په کمنټ سیکشن کې ولیکئ ځکه چې ستاسو به د دې په لیکلو سره پریکټس وشي او څومره چې دا تاسو وایئ څومره چې دا تاسو لیکئ نو دغومره به تاسو ته دا د زیات وخت دپاره د زیات ټایم دپاره زده کېږي دغه بیا ستاسو د دماغونه نه وځي. نو بس ګرانو کتونکو که چېرته ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو له ورسره یو لایک ورکئ او که چېرته ستاسو په دماغو کې د انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوژن وي نو بس صرف مونږ ته په کمنټ سیکشن کې هغه ټاپک ولیکئ. فار ایگزامپل که تاسو په پارټس آف سپیچ کې ایکټیو وایس پیسیو وایس کې دغسې ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ ماډل وربس ټینسز او نور چې څومره د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي تاسو په دغه کې کنفیوز یئ نو صرف یو کامنټ وکړئ د دغه ټاپک نوم ولیکئ او مونږ به هم ستاسو د کمنټ مطابق ویډیو جوړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو له ورسره یو لایک ورکئ. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.